د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت او د بوکسینګ فدراسیون په همکارۍ بوکسینګ سیالۍ ترسره شوې. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش آمر وویل چې په دې سیالیو کې د 3 کټګوریو له مخې 110 لوبغاړو ګډون کړی و. د پلان سره سم زموږ نننۍ سیالۍ د بوکسینګ څلورم پړاو سیالۍ دی چې په دغه سیالیو کې نوي ځوانان او لویانو کټګوریو ګډون کړی و چې ټول 110 ورزشکارانو کې برخه اخیستې. د بوکسینګ فدراسیون رئیس څرګنده کړه چې د دې سیالیو موخه د ملي ټیم لپاره د وړو لوبغاړو انتخاب دی. هدف از برگزاری از این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر به خاطر مسابقات تیم ملی که ما اینجا ورزشکارای خود اینجا انتخاب میکنیم و اینا را معرفی میکنیم به مسابقات سرتاسری تیم ملی که یک افتخار بزرگ برای افغانستان و برای ملت ما و ولایت ما داشته باشیم. همدارنګه لوبغاړي خوشحاله وو چې د دې ډول سیالیو زمینه ورته برابره شوې او غوښتنه یې کوله چې نورې سیالۍ هم د لوبغاړو د تشویق او هڅونې لپاره ترسره شي. ما بسیار خوش هستیم. حالا این برنامه همیشه میگیم برگزار شوه تا همی ورزشکارا تشویق شوند و همیشه پشت کار داشته باشن، تمرین کنن و بیان مسابقه کنن و به یک جای خوب در کلاهای خوب برسن. از فدراسیون همی خواستم است که جوانان را تشویق کنه، مدال بده، همی سفرها که میه بچه‌ها را تشویق کنه و سفر رای کنه. همی نفرایی که واقعا باید که برن اون ما را باید رای کنن، هر کس نه. زیاد خوش هستیم به خاطر که همی جوانا را میخوایم، همی جوانا رشد و پیشرفت جوانان و نوجوانا و بزرگسالا در رشته بوکس خوب است. خوش هستیم در اینمی که رشد میکنه وطن ما. از فدراسیون میخوایم که این مسابقه را که وقتی که میگیرن زود برگزار شوه که جوانا و نوجوانا آمادگی خود بگیرن، بتونه که در مسابقه اشتراک کنه و یک نتیجه خوب بگیره و بتونه به سفرهای خارجی و کل جای دسترسی پیدا کنه. ما خوش هستیم که برای جوانان ما این رقم زمانه مساعد شده که ورزش کنند، صحتمند باشند تا بتونند بیرون مرزی برن، مسابقات خارجی کنند تا یک دستاورد خوب به کشور ما بیارن. د یادوانی وړ دی چې د یاد آمریت له لوري وخت ناوخت د لوبغاړو د تشویق او ملاتړ په موخه دا ډول سیالۍ ترسره کیږي.